دا جنې چې دنو یو ظالم کس چې دنو د غلط کار لپاره کور ته بوتله او دا جنې چې دنو دا ورته هم رضا شو چې زما سره غلط کار وکړ. یار ویډیو را سره مکمل وګورئ، زمونږ دپاره پکې ټول دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی. ویډیو به ضرور شیر کوئ، ښه کمنټ به کوئ ملګرو. د سیټه چې تاسو ته جنې ښکاري که نه، دا د کرایې په کور کې اوسېدله. د دې یو زوی و، هغه هم ډېر زیات بیمار و. په دې پسې کرایهدار راغی او دې جنۍ ته وایي چې زما پیسې راکړه، په باندې 20,000 روپۍ دي او دا روپۍ راکړه، او که دغه روپۍ دې را نه کړې که نه نو ته به سبا د دې کور نه وځې. دغه ورته ډېر زیات منت وکړو چې اوس زما سره نشته، په بلې میاشت کې به درله زه روپۍ درکړمه. خو دغه سړي چې دی نو ورته دا خبره وکړله که نه سبا دې را نه کړې نو ته به د دې کور نه سیده مړه ځې. چې دغه خبره یې ورته وکړله که نه، دا جنۍ هم ډېر زیات حیرانه شوه. د دې زوی چې دی نو هغه هم بیمار و. دا جنۍ ولګېده په یو نږدې دوکاندار و، دا چې دی نو په هغه پسې لاړه او هغه دوکاندار ته دا خبره وکړله چې ما له 20,000 روپۍ راکړه، کرایهدار چې دی زما نه روپۍ غواړي، زما زوی بیمار دی، زه به څه کومه، زه به چېرته ځمه. خو دغه خبره چې ورته وکړله نو دوکاندار ورته وایي که نه، مخکینۍ 10,000 روپۍ هم ما په تا باندې، تا ماله مخکینۍ 10,000 روپۍ هم نه دي راکړل او 20,000 روپۍ زه تاله هم نشم درکولی. چې کله دا جنۍ چې دی دوکان نه راوتله او دې چې دی نو بهر یو کس چې دی نخرې پیښې ورته کولې، ملګرو چې دې نخرې پیښې ورته کولې، خو دا جنۍ چې دی نو واپس سیده کور ته راغله. کله چې دا کور ته راغله که نه، چې خپل زوی ولیدلو، دا چې دی نو واپس د ګاونډیانو کره لاړه او ګاونډیانو چې دی نو هغه ته یې ور وټکاوه. هغه چې دی نو دننه کور ته لاړه او دې ورته 20,000 روپۍ پکار دي، د کرایهدار په ما باندې روپۍ دي او هغه چې دی نو ما د کور نه وباسي. او هغه ورته هم ردې بدې وویلې، ډېرې خوشې خبرې ورته وکړلې، دی د کور نه چې دی نو راوباسله. بیا چې دی نو دا کور ته واپس راغله او بیا چې دی نو په بل ګاونډیانو پسې لاړه او هغه ګاونډیانو ته ویل چې ماله یو 20,000 روپۍ پکار دي، کرایهدار چې دی نو ما د کور نه وباسي، زما زوی ډېر زیات بیمار دی، زه به چېرته ځمه. او ګاونډیانو ورته ډېرې زیاتې خوشې خبرې وکړې چې دا سوالونه مه کوه، چېرته په یو کور کې کار کوه نو ته به ښایي تاله به روپۍ درکوي، نو ته به خپله کرایه چې دی نو دا ولې ورکوې ملګرو. نو دا خبره یې ورته وکړه، ډېرې ردې بدې ورته وویلې. دا د هغه کور نه هم راغله، دا چې کله کور ته راغله که نه، خپل زوی حالات یې ولیدله، بیا چې دی نو په ژړا باندې شوه. بیا ورته هغه کس رایاد شو چې کومه د دوکان نه بهر ولاړ او دې ته نخرې پیښې کولې، دا د هغه کور ته لاړه. او چې کله یې ورته کور ته ور وټکاو، هغه کس ته یې ویل چې ما له 20,000 روپۍ راکړه، زما کرایهدار چې دی زما نه روپۍ غواړي او ما چې دی د کور نه وباسي. چې کله ورته دا خبره وکړله که نه، نو هغه کس ورته ویل که نه چې ته به زما سره غلط کار کوې نو زه به تاله 20,000 روپۍ درکوم. دغه جنۍ چې دی نو واپس دا ګېټ نه راغله او کور ته راغله او بیا چې دی نو د خپل زوی ولیدو، بیا یې د خپل زوی حالات ولیدو، نو بیا ډېره زیاته خفه شوه چې خپل زوی باندې به زه څه کومه. نو بیا چې دی نو کور ته لاړه، واپس هغه کس ته یې ویل که نه چې زما سره غلط کار وکړه، خو چې دی نو ماله 20,000 روپۍ راکړه چې زه یې کرایهدار له ورکړم ملګرو. چې کله چې دی نو دا جنۍ کمرې ته دننه کړه، چې کله کمرې ته دننه کړه که نه، دې جنۍ ویله او دې کس ته چې زه تا ته یوه خبره کومه. نو دې کس ورته ویل چې ته څه خبره کوې، نو هغه وکړه. دې کس ته یې ویل که نه چې ته زما سره نکاح وکړه او زما سره غلط کار مه کوه، زما سره نکاح وکړه. نو دې هلک هم سوچ وکړو که نه چې زما ښځه نشته دی، زه به ستا سره نکاح وکړم، حلاله نکاح به در سره وکړم. نو په هغه ټایم کې چې دی نو ملا راووښتو او ملا چې دی نو دې دواړو له نکاح وتړله او دې زندګي برابر شو ملګرو. په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی ملګرو. په دې جنۍ باندې د الله پاک امتحان او الله پاک چې دی نو هغه په امتحان کې فاش شوله، ځکه چې هغه ډېر زیات چې دی نو ستړې شوې وه، کرایې روپۍ ورسره هم نه وې او یک بیا چې دی نو اوسېدله، ځکه چې هغه چې دی نو کونډه شوې وه، خاوند یې هم نه و ملګرو. د هغه نه پس چې دی نو الله پاک په امتحانونه راوستله، واپس چې دی نو هغه زندګي برابر شو ملګرو. په دې ویډیو باره کې تاسو څه وایئ که نه، چې ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړئ.